په دې بجلیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو اتلس ورځې پس اقربا رااله مونږ یو باس وړو ما نه تاسو کوم مال به وړي بس خخته وچ نه قبر تورله پراینیستو زم ور پسې لاړ چلاړم دومره سپینه لکو چې لاټه شه او داغه په مخ چې را پراینیستو داسې تورو لکه تبخې څه شه او دا خلای دی وخت کو ترغلی و دومره ارته و او دا سترګي بوټي راوته وي چې په دې پوزه پرتی او د څه حالو چې درې ورځې ما روټای نشو خوړې عزیزانو دا زما د لیدو خبر دا دلې دا بار دی رچ دا دې ځکه دولس دیارلس تقریبا 15 سورلس 15 کالو خبره دلته می جمعې منځ کو په دې لار اتلم